عزت او زار د پاره سخت خطر پیدا کړی دا مونږ ستاسو مهم د کامیابی او مضبوطیا لپاره په ملک کې غازی اکټم نافذ کړی دی. اوکے سر. غازی اکټ نافذ کړو زمونږ د غیرت امتحان اخلي. که چېرې کم یو مسلمان هم د فرنګي کافر په حکم په غازیانو ظلم زیاتی وکړو هغه کافر دی. د عالمانو شریکه فیصله ده چې د هغوی د جنازې منځ حرام دی. حق پرست ولاړ نشي ویلو سټیپله. ته خبر یې د دې نه لومبۍ هم ستا غوندې ډېرو حق پرستانو ته پانسي ورکړې ده. هغوی به چا ملتان راوستي پرنګیا. بدنصیبي دا ده چې موږ کلم فحل خوړلي دي د خپلو نه خوړلي دي. دا د دوی فرض دی ځکه چې ستاسو د مقدس کتاب دی چې د حاکم وقت حکم ومنه. حاکم وقت خو یزیدم. سلام صرف د کربلا په شهیدانو وي په شمر نه. ټولې وچلوه پرنګیا موږ د ملتان غوندې جاګیرونه نه جنت غواړو. Shoot them all! Fire! ملتان ملتان نه مجاهد وره فرنګیا نن ما ستا د غلامۍ وردي وګوله. ملتان فرنګیا نو کپټن نو. موږ خپل جذباتي دوست دا شان کول نه غواړو. دا ټوپک یو ځل بیا اوچت که ملتان زموږ د غضب نه د بچ کېدو هم یوه لار ده چې د دې غازیانو مرګ به هم دا زموږ حکم دی. ملتان به د خدای او د هغه د رسول نه سوا بل د هېچ چا حکم ونه مني فرنګیه. What nonsense! موږ ستاسو د رسول نه زیات امپارټنټ یو. ته به زموږ حکم خامخا منې. کپتان لرې کوي دی او په قید خانه کې بند واچوئ. کپتان قسم مې دې په سرور کائنات وي Stop it! دردناکو سزاګانو به موږ سره د تېرو شوو ښو ورځو یادونه دروستي ملتان خانه. زما د خپل ژوند نه وویستی کوم ژوند خبرې کوې چې زموږ د یو اشارې محتاج ده. مرګ او ژوند عسکري کپټن که څه کولی شي نو وکړه. صاحب بدتمیزه فرنګي په منځ بیا ستا نه زما دا امید و. شوټ کوي سر دا عزت ماته راکړه سر. نو کپ موږ به د ده جوش د سړېدو انتظار کوو. دا جوش نه دی د اسلام جذبه د فرنګي چې په مرګ باندې ختمېږي. زه به تر هغې پورې نه مرم تر څو پورې مې چې ستا ناپاکه ژبه پرې کړې نه ده او د خپو د لاندې کړې مې نه ده. یاد وساته فرنګي د یو مجاهد قسم دی. داسې خوبونه ډېرو مجاهدانو لیدلي ملتانه. دم څه خوبونه ووینه ځکه چې نن شپه ستا او ستا د غازیانو د ژوند اخري شپه ده. لیټس ګو. شهباز منافق نه دی موږ دپاره مخلص دی سر. که مخلص نه وی نو بیا به په ملتان د ګولۍ چلولو غوښتن نه کوله. تا د ملتان باره کې دا خبره کوله. شهباز ملتان نشي کېدی. شهباز ته د ملتان ځای ضرور ورکول پکار دي سر ځکه چې تاسو په خپله وایئ چې د اوسپنې غسول لپاره د لرګي نه د اوسپنې ضرورت دی. All right, if you insist. نو بیا یې د ملتان خان نه کوزې شوې تمغې د شهباز په سینه ولګولی شي. سر په دې خوشحالۍ کې به
तगमा चे जमा पसीना बादेवी ने न समय सोच के मुल्ताना ईमान पर बदल की इनाम अगस्तल सदगट सौदानो द शाबाश तासो दे दिल पदे दी लेकिन कतगवारे नो दा तमगा औ दा वर्दी हम दा से वापस के देशी हर गुलाम खर्चे देशी शाबाश द मोहम्मद गुलाम हिच छरी निशी खर्चे दे जरा तुरम दे दिलदार था द कप्तान शहबाजियम कतगवारम नो स्तासा दलता पदे टकी दासो स्टेशन शाबाश तन नशो तमाशो की मसरूफ थी द दे देना ची सुमर जर के देशी सराद खपल मलगरो उजा दासो है शाबादा दा चल मा सिर्फ स्ताद अखलासे तू दा परा जो खड़े हो द दे देना ची सुमर जर के देशी उजा खुस्ता वची चलती जी सबस जबस्तादा गिरफ्तार है पूरा एक्टिंग कौमा ता फिरंगी ना दा बच के दो सिर्फ दा तरीका दा ता वाला अपने पेड़े कट का चलाड़म खतरा की खतरे आधारों को घूम हमेशा कभी ना वो सोच के दियो तक दो ये आवाज कभी नहीं करा क्या आवाज है ना पखफल गोली दो आवा मा पखफल गोली दो ये उस पूरे बने हुई उस पूरी तक दिखाना सो को तक दो सुल्तान खानो तक दे क्या करा यू इडियट सही होदा खतरे लारम हो गई सही सर देखो लाड़ दो चलो शो आगे के शहीद शो ये रेत सिर्फ लारा नेम मुल्ताना कमा तजवंदे बेखुदे
که هر څومره د میږي وزرې اوږدې شي په دا کار ورسره ډېر کم وي مین ملتان خان خپل پلار خاصو دپاره څوانې ته نشي راتلی He can't dare to date. کرم شي هیڅ پروا نشته تاسو هغه نشئ ګرفتارولی وای ناټ ځکه چې هغه به په ښکاره هېڅکله حمله نه کوي د غلا دروازې ټولې بندې دي ډیډي خو که چا غدار هغه چوڼۍ کې دننه یا د هغه پلار بهر ته ویسته نو مای فرینډ غدار دوره خوش نصیب هیڅ چیرې نشي کېدی خو بیا هم ما ژوندی پرېښودل بالکل نه دي پکار ویل شهباز ستا څه خیال دی سر که زما منئ نو د هغه پلار فورا د کیلې په دروازې باندې سوړیم کړی شي او ملتان چې د پلار د مرګ اوري نو دلته به ضرور راځي او موږ به په اسانۍ سره ګرفتار کړی شو او یس ته رښتیا وایې شهباز دا رښتیا دي ډیډ ته ما سر واقعي دا چا دا ولې دا څه چلو شو د خدای لپاره څه ته ووایه ماما چاچا بابا یې ګرفتار کو چوړۍ ته یې بوتله او لالباس غدا دومره خوش نصیب نشي کېدی شهبازه غدار مه وایه فرنګیا غازي وایه غازي نو بیا د فرنګیانو عقل ته داد ورکه غازي صاحب که فرنګی دومره بېوقوفه نو بیا به یې ټوله دنیا باندې حکومت نه کولو دنیا باندې حکومت کېدی شي فرنګیا خو په زړونو باندې نه کوم زړه چې زموږ دپاره نه تړځېږي بېوقوفه مونږ به هغه زړه بند کړو بوځئ دا غدارو جیل کې بند کړئ مونږ ته د غدارۍ مزه وښیو بوځئ لاغم فرنګي او دې خپل تالي سړو ته ووایه چې وسله ځای کړي صحیح وایي کیپټنه او ووایه بچیا ولې نسبت کونډه کې زر کوه دیني تاسو سره به ډېر ناروا سلوک وکړي شي ودار کا د مجاهد او د مرګ نه هر تیره کپټان ما به ته په ګولۍ مخکې ویشتلی وې خو دې زما پلار دی او د خپل قسم پوره کېدو نه مخکې زه به د خپل پلار نه اجازت ضرور اخلم ما معاف کا بابا ما معاف کا رشه ته ما ته د دې قابل نه ښکاري چې په تا رحم وکړی شي ملک صاحب خپل خدای او رسول ته وګوره ما معاف کا دا دې ما ته څه ووایې شاید ته خبر نه چې موږ جنګېږو امروز صرف د خدای او د هغه د رسول دپاره د هغه په نوم باندې که زموږ د جسم نه زموږ سرمنم کوزه کړی شي نو موږ انکار نشو کولی ځه موږ تا ته معافي درکړه بچې ملتان خانه
چې زمانه معافي غواړي نو بیا دې مردود ته ووایه د کوم رسول نوم د هغه سره د هغه دې की गुल्ला सुरतिक में पहुर बल दे पगाड़ा ताविजना चीज पहलू ना जमा पग साजना चीज पहलू ना जमा पग साजना पतर जिंदगी शान दे पजल की गुल्ला सुरतिक में पहुर बल दे पगाड़ा ताविजना चीज पहलू ना जमा पग साजना चीज पहलू ना जमा पग साजना पतर जिंदगी शान दे पजल की गुल्ला सुरतिक में पहुर बल दे पगाड़ा ताविजना में पहुर बल दे पगाड़ा ताविजना ओ जिना तुमाना पर गडाशा कदम ची अखली लांदज मकीला बरसिया कदम ची अखली लांदज मकीला बरसिया पतर जिंदगी इंसान ने बदल पुकी गुलना सुरतिक में पहुर बल दे पगाड़ा ताविजना चीज पहलू ना जमा ख्वाब साजना चीज पहलू ना जमा ख्वाब साजना पतर जिंदगी इंसान ने बदल पुकी गुलना सुरतिक में पहुर बल दे पगाड़ा ताविजना डटे जा सके प्रेरा उसमा अंग्रेजानो छो दुदा गुलामे दा वर्ती आंखों में पख पला उछलेगी शाबाश कभी से चालू वाला का शाबाश देव मुजाहिद पस्तर उद्योग के से चल ले माता हुआ सोच में कहलो चे गुलंदामा और दागमोर में पेखावर के आवाज प्रेखुल कपागे से चलो शू नो बजवंदे पाते नशू माँ को बाबा बचको दलता मेरा अवस्थो गम मको यारा गम मको हर सब ठीक शी ओ डड्डे जी तो फौरन किली तलाशा और शेर गुलाम दजान सरा का बदलो जामो के और दर उसकी पल बंगले तबला से और दाऊदा हर गलत चाल ने मंगा खबरे पूछे खना सर का जमादा पलाशना दा पारजीन उल्लाह दशीना रुनो दक्र के ओ बेतफकायदा और पाफरीदी कबीला की पावल चल लगी दले जमुन तारीख द सुल्तान टीपू गुंद इस्लाम और खुसो जले पैदा करी दी हो दलाल बाज गुंद गद्दार पड़ुम बिजल पैदा शवे दे जमंगा तारीख ताकता शवे दे जमंगा रात खत्म शू जमंगा नामूस बर्बाद शो हुमंग बदा देख दारान नुमा निशान रखू तमलक पदे गदारे कम तुम रलास दे सुमरा से दलाल बाज दे रुणो यकीनो कही कि माद मुल्तान गिरफ्तार है वादा सिर्फ देर पारा करे हुआ कि मुंह क्यों फौजी बगोड़े वापस वरकड़ी दी जुर्म दादे जितना गलत का अल्लाह पारा गलत सड़े पगोता खड़े हो नव्या गुलबाज पर मशरे की जरगा चिस्सो हम फैसलों की माता मंजूर जरगे दमश पैस दमनक दाउजर मकबूल को ओ दे माफ कोम
غلال باز خان تا داغه د غدارۍ سزا ضرور ورکول پکار دي. هغه یې د کلي نه وشړلی شي او داغه کور دې اوسېدلی شي چې نور ته پرت واخلي او آینده څوک د جرأت ونه کړي. د انتقام مور د بهادرانو سترګو کې وي ګلبازه، ځینو کې نه. د جرګې هم دا فیصله ده د انګریزانو زر خرید غلام لال باز کور ته دې اور ورته کړی شي او په هغه باندې د کلي دروازې همیشه دپاره بندې کړی شي. مجرم ته د صفای موقع ورکول نه بغیر د جرګې دا فیصله که غلط هم وي نو ما ته منظوره ده. اور ورته کړئ. ودرېږئ. دا سزا صرف مجرم ته ملاوېدی شي، مور او معصوم بچي ته نه. د غدار زوی هم غدار کېدی شي. غداران پیدا کېږي نه، جوړولی شي. د انسان ضمیر د مور الله نه غلام دی، نن غیرتمند دی، کله تم د انګریز ملازم دی، نن د کام مجاهد دی. که ستا غیرت وښېدی شي نو دا غدار په دې خیال معاف که ملتانه بچیه د پښتون وینه ده، کله خو به جوش کې راشي. د ازمایلي ازمایښت جهالت دی. د توبې دروازې خو خدای لرې ساتي شهبازه. زه به خپل زوی پوه کړم، پوه کړی خو ما غړومبی وم خو زما یې نه منل. زه تاسو خلک کوم کوئ که ستاسو دا خیال وي چې د کور پسې زور غدار ته سبق میلاوېدی شي نو سوځوئ دا کور او د دې سره د غدار مور ته مور ورته کوئ، ځکه چې د ده په پیدا کولو یو جرم زما نه هم شوی دی. او دا واخلئ د غدار بچې، دا هم ژوندی وسوځوئ. خبر دی په ځوانۍ کې دی هم غدار وخېجي، په خپل کورونه موږ تر څو ورسېږو. شیربانو رښتیا وایي ګلبازه، موږ ته لالباز له یو موقع بله ورکول پکار دي. ټیک ده، زما هېڅ اعتراض نشته. موږ خپله فیصله واپس اخلو. ملتان خانه بچې واپس کړه. راځئ چې ځو. نن د لالباز په وجه داسې آینه راته ښکاره شوه چې د خپل صورت نه مې نفرت وشو. موږ د دې کلي نه کډه کوو ملتانه. لالباز د غدار په جامه کې چې چېرته ته میلاو شي هملته یې مړ کړه. اجازه دې درته. د غدار زوی ته څومره ښه غېږه میلاو ده. مهاراج ته دلته ولې راغلی؟ بچیا مونږ ته ستا سترګو کې د انتقام اور ښکاري. ووایه څوک کم بخت لګیا ده کلي ته نقصان رسوي؟ مونږ هغه نه په خپله بدل اخیستی شو. هر وار شکست خوړل نه پس په همدغه ټپه وهي. مهاراج دې وارې ماته چل کړی دی چې شهباز څه د هغه پلار به نیغ شي. مونږ د هغه د چنغۍ او د هغه د خواښې د ګرفتارولو حکم ورکړی دی. ته ولې راغلې؟ شانتي جینې دا زما چله دي. مونږ چې دا ستورو ځنګل ته ځو ما ته پته لګېدل تاسو کره د باورچي ضرورت دی. دا زما بچې باورچي دی. داسې روټۍ پخوي دا پخوي چې څوک چې وخوري سنډه غونته غټېږي او جسم یې ښایسته کېږي پړسېږي. ټیک دی، نن زما بچې ده، دی به کیک جوړوي. ښه ټیک ټیک جوړ کړو او به یې ساتو. धन्यवाद 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 Hello, darling. Come on. Oh, yes. बच्चे महाराज उस जमा इज्जत लाश के दे लाशा वर्षा ओके तैयार का वर्षा ओ